نه پوهېږم چې څه وخت به و چې دردونه راویښ کړم. له غټې ګوتې نیولې تر ویښتو پورې ټول درد او درد و. نور کله به یې 2-3 وخته اوبه او ډوډۍ راته راوړه، خو اوس چې مې شاوخوا وکتل هیڅ هم نه و. دا ځل یې پوره 3 ورځې نه اوبه نه ډوډۍ او نه هم دارو درمل راکړل او نه هم د تیر ځل په شان سونې ته راغله. په 4مه ورځ په زړه کې ژوندی وم، نور لکه مړی پروت وم. د خبرو توان هم راکې نه و او نه هم خوځېدلی سوم. زه د دوا دارو په تمه وم، خو دوی ظالمانو په همدې ورځ مازدیګر مهال یې بیا له کوټې وایستم. د امریکایانو یو ډول خاصه سزا یې راکړه. دا سزا داسې وه چې ستونې ستخ یې څملولم، په مخ باندې یې راته یو پلاستیک وغوړاوه، له پاسه یې راباندې د اوبو یو غټ پیپ راخوشي کړ. ما داسې احساس کاوه چې په یو سیند کې مخ په ښکته روان یم او ډوبېږم، خو سای مې نه وځي. ما ویل که زړه مې وچاودېده. دا څو شېبې راباندې لکه د کال تېرې سوې او له هغه وروسته اوبه راباندې بندې سوې. دوی ما نه زما د کسانو په اړه پوښتنې کولې. ما ته یې ویل چې تاسو ته وسله څوک درکوي، خو که ما په کور کې وسله درلودلی په هماغه ځای کې مې ورسره ډزوله. دا سزا یې څو ځله نور هم تکرار کړه چې په بدن کې مې هیڅ شیمه پاته نه سوه. له دې سزا وروسته هم زما په تحقیق کې د دوی لپاره کوم پرمختګ رامنځته نه سو. له تحقیق نه وروسته راباندې تبه راغله او بدن مې داسې مړ سو چې له ځایه هم نه سم پاڅېدلی. له دې ځایه بیا هماغه لعنتي خونې ته راوستم. بس هر ځل تحقیق مې له وهلو ډبولو نه تش نه و. نورې حساب رانه ورک و چې څو واره یې ډول ډول سزاګانې راکړې، خو یوه ورځ یې سر راته 2 ځایه داسې مات کړ چې د تحقیق خونه له وینو ډکه سوه. له دې پیښې نه وروسته 10 ورځې یې بیا تحقیق ته ونه غوښتم. یو څه ښه سوی وم چې یوه ورځ سهار وختي یې بیا د تحقیق لپاره بوتلم. دا ځل هغه د سپینو ویښتو والا پوځي مایکل او 2 نور کسان چې ما مخکې نه ولیدلي په خونه کې ناست وو. ترجمان د جاوید په نامه یو ښکلی زلمی و. له ټولو سره معرفي سوم. مایکل وویل چې تا ته یو ښه زیری لرم، خو که خپله پښتو هیره کړې او موږ ته هر څه ووایې. د زیري پوښتنه مې ترې وکړه. سپین سرې پوځي په لوړ اواز چاته غږ وکړ. ګورم یوه ښځه چې د خوب جامې یې په تن وې، یوې پوځي نجلۍ له لاسه نیولې خونې ته رادننه کړه. ښځې خپل سر لاندې نیولی و، همدا چې مخ یې راته ښکاره سو. سره له دې چې لاسونه مې تړل سوي وو، په خپل زور پوه نه سوم. له هغه میز نه چې ټول چاپېره ناست وو پورته مې کړ او په دوی مې ور واړاوه. په دې حال کې عسکر راباندې راټول سول. په زور او وهلو یې بیرته کلک وتړلم. هغه ښځه زما مېرمن وه، خو هغې زما په لیدو زما په چغو او زموږ په جنګ هیڅ غبرګون ونه ښودی. یوازې یې رډې رډې ټولو ته کتل. له سترګو مې لمبې پورته سوې، داسې سوم لکه لیونی. په لاسونو او پښو کې مې ولچکې او زولنې پرتې وې، خو بیا هم 4 کسانو نه سم ټینګولی. زما مېرمن یې بیرته بوتله او زه یې له ښه ډبولو نه وروسته بیرته خپلې کوټې ته راوستم. خو زما لیونتوب نه غلی کېدی. ساعت په ساعت مې غم له زغم نه وتی. پښتنې مېرمنې او نجونې خو له خسر او د خاوند له ورور نه هم مخ پټوي. نه محرم د هغوی غږ هم نسي اورېدلی. بیا زندان او هغه هم امریکایان. ښځې ته مې قهر راته چې ولې یې ځان نه دی وژلی. له دې ځای نه خو مې ښځې ته مرګ ښه دی. له ځانه سره مې ژړل چې د خونې د باندې سونیتا له کوم چا سره په ګرم بحث لګیا سوه. سونیتا هم دا ویل چې اوپن د ډور. غوښتل یې چې زما د خونې ور ورته خلاص کړي، خو هغوی ویل چې له پنجرې را سره خبرې وکړي. په همدې حال کې د ور د کړکۍ د خلاصولو غږ مې واورېدی. همدا چې کړکۍ پوره خلاصه سوه، ګورم د سونیتا ښکلې څېره راښکاره سوه. ورسره له ځایه پورته سوم. 2 لاسونه مې په وره کښېښودل او په قهر مې ورته وویل، تا خو ماته نه و ویلي چې زما مېرمن دلته بندي ده. زما له قهر سره سونیتا یو څه وډاره سوه. په بیړه یې وویل،
زه دلته ترجمانه یم، زه د هیڅ شي صلاحیت نه لرم، څه چې راته هغوی وایي هماغسې کوم. ما وویل ښه اوس د څه لپاره راغلې؟ هغې وویل نه پوهېږم چې څنګه یې درته ووایم، ټول دې ویرولي، اوس یې نه راپرېښودم چې بل غم راته جوړ نه کړې. ما وویل نه یې جوړوم، اوس د هر ډول زیري اورېدلو توان لرم، ووایه. سونیتا یو ډول راته کتل او ویې ویل له تا سره ستا مېرمن چې زخمي وه هم راوستلې وه، خو مېرمنې دې خپل اصحاب له لاسه ورکړي دي. سونیتا د خپلو خبرو پر مهال زما د غبرګون سخته په تمه وه، خو ما د هغې د توقع خلاف هیڅ ټکان ونه خوړی. زه پوهېدم چې زما مېرمن د دې حالت زغم نه لري. پسې ومې پوښتل او نوره کورنۍ مې؟ راته ویې ویل هغوی نه زه هم نه یم خبره. له دې سره مې ورته وویل ته د همدې خبرې د اورولو لپاره دلته راغلی وې؟ سونیتا په وارخطایي وویل نه نه، زه یې راولېږلم، که ته غواړې نو مېرمن دې خپل کور ته وړلی سې. د دې خبرې د اورېدو هیڅ تمه مې نه وه. سخت خوشحاله سوم. بې اختیاره مې خوله د هغې تندې ته وړاندې کړه. خوله خو مې ونه رسېده، خو له لرې مې په تندې ښکل کړه. هغې چې څه شېبه مخکې یې زما د غبرګون تمه درلوده او ویره یې په سترګو کې ښکارېده، زما په دې غیر ارادي عمل حیرانه سوه. له دې سره یو څه خجالته سوم او له وره نه لرې لاړم. ما خو له سونیتا سره کومه خاصه یارانه او عاشقي نه لرله، خو زه پوهېدم چې د دې په مرسته که نور څه نه وي معلومات ترلاسه کولی سم او په راتلونکي کې له دې معلوماتو او لارښوونو نه په خپله تېښته کې ګټه اخیستلی سم. څه شېبه وروسته زه پوه سوم چې لکه زما غوندې هغه هم را سره په چل کې ده. ژر مې خبره واړوله او ورته ومې ویل که دا کار وسي زه به له تا نه ډېر خوشحاله سم. لا یې په شونډو مسکا خوره وه چې ویې ویل نه نه، زما په واک کې هیڅ نسته، دا د هغوی خبره ده. اوس ته د خپلو دوستانو یو د ټلیفون نمبر راته راکړه چې موږ ورته زنګ ووهو او ستا په مېرمنه پسې راسي. ښه د اوښې د ټلیفون شمېره مې په یاده وه. سونیتا د شمېرې د اخیستلو سره له وره نه لرې سوه. ژر مې ورته وویل زه به څه خبر سم؟ راته ویې ویل زه درته وایم. سونیتا لاړه. زه همداسې په خپل ځای کې د شا په تخته پرېوتم. لکه هر نه مې ان تر سبا پورې یو لمونځ هم ونه کړ. لکه لیونی کله به له ځانه سره په جنګ وم، کله به له خدای پاک سره. الله مهربانه ذات دی، راته معافه یې کړي چې ولې د کوم عمل سزا راکوې. بیا زما برخه سزا خو یوازې ما ته راکړه. زما کورنۍ خو تر هر چا زیاته معصومه ده. د هغې ورځې په سهار چې کله د باګرام د هوایي ډګر د وره په مخ کې ځان مرګي برید وسو، یو عسکر زما 2 جوړه جامې راته راوړې. پوه سوم چې ورور مې راغلی او مېرمنه مې بیایي. له ډېرې خوښۍ نه مې پوځي ته په پښتو کې وویل سونیتا ته غږ کړه. له دې سره امریکایي په خندا سو. څه یې وویل، خو لکه چې زما په خبره پوه نه سو. یو ځل مې د سونیتا نوم واخیست او بیا مې ځان ته ګوته ونیوله. امریکایي زما په اشاره پوه سو. په خندا یې سر د ښه په معنا وښوراوه او لاړې. له ډېرې خوشحالۍ نه ځمکې ځای نه راکاوه. په یوه لویشت خونه کې کښته پورته ګرځېدم. اخر مې پښې ستړي سوې. ځای پر ځای کښېنستم. یو عجیبه فکر راته پیدا سو، د تیښتې فکر. خو په څه ډول؟ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ په وخت کې چې په ګاډي خاص کې وم، سخت مو ساعت تیر و. ډېر قدر یې راکاوه. کله کله به زما ملګري اجمل چې زموږ د رئیس ارکانو وراره و، له کور نه به یې ویډیویي جنایي او پولیسي فلمونه راوړل. تر سبا به مو فلمونه لیدل. کله چې به فلم نه و هم زما ساعت په دې تیر و چې زما د ناولونو سره ډېره مینه وه. او جنایي ناولونه خو د ډېرو او نااشنا پیښو په درلودلو سره ډېره تلوسه لري چې زما به ډېر خوښېدل. او داسې ډېر نور کتابونه مې هم لوستلي دي. په هغو فلمونو او ناولونو کې به زندان،
او زندانیان څه بل ډول تصویرېدل. مثلا په یو اطاق کې به 12 بندیان اوسېدل. په یو لوی سالون کې به یې ډوډۍ ته کتار درول. تر ټولو ځواکمن به پکې د بندیانو مشر و. بندیان به تښتېدل او په خوړو کې به ورته وسلې راوړل کېدې. خو زه لا په دې هم نه پوهېدم چې زه په څه ډول ځای کې پروت یم. زیر مې نه ده. اول منزل دی که دوهم منزل دی؟ آیا دلته نور بندیان هم ستا او که یا؟ په هیڅ هم نه پوهېدم. د دې فکرونو لړۍ مې د سونیتا غږ وشلوله. هغه د وره بلې غاړې ته په زوره غږېدله. له ځایه پورته سوم او په بیړه مې غږ وکړ. سونیتا ته یې؟ امریکایانو به یې نوم لنډاوه. سونی به یې ورته ویله. خو زما له خولې نه به یې تل سونیتا اورېدل. له دې سره د ور د کړکۍ د خلاصېدو غږ پورته سو او د سونیتا اوږدې بڼورې سترګې راښکاره سوې. سخت وارخطا وم. سونیتا نه مې په بیړه وپوښتل څنګه سو؟ سونیتا په خندا وویل وسو. ورور دې له 3 مشرانو سره راغلی و. ښځه دې ورسره ولاړه. هغوی غوښتل چې تا هم وګوري خو چا ورته اجازه ورنه کړه. بې اختیاره مې لاسونه پورته سول او د خدای شکر مې وایستي. قدرمنو اورېدونکو دا برخه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر یوې بلې برخې د الله په امان.